د موبایل دغسې غلط استعمال چې کم ښځه یا کم سړی هم کوي نو بیا داسې غلطې ویډیوګانې لیک کېږي. تاسو سره به نن یو ویډیو شریکه کړم چې د یو کلیوالي جینۍ ویډیو ده. هغې په کومه طریقه باندې خپل یار کور ته راغوښتی چې 2 بچي هم ورسره ناست وو. د دغه بچو په وړاندې ورسره ناروا کار کړی دی. بیا ویډیو هم ریکارډ کړې ده او ویډیو په سوشل میډیا هم راغلی ده. نن سبا د هر چا لاسو ته دا ویډیو ورغلي. دوستانو دا واقعه داسې شوې چې دا یو کلیواله جینۍ ده. خاوند یې ویل کېږي چې په بهر ملک مسافر دی او دکاندار سره یې چېرته ګپ شپ جوړ شوی دی. دغه ګپ شپ جوړېدو نه پس بیا دې د موبایل نمبر هم ورکړی، یو بل سره به یې رابطې هم کېدلې. یوه ورځ همدغسې چې په کور کې هېڅ څوک هم نه وي نو دغه هلک یې راغوښتی دی او د سره یې دغه مستي کوله چې دغه هلک داسې کار کړی چې موبایل یې ورته هم ایښی دی او د موبایل په ترو باندې هغه دغه ټول هر څه ریکارډ کړي دي. یعنې کوم غلط کوم ناروا کار یې چې کړی دا هم په موبایل کې ریکارډ شوی خو دې ښځې ته پته نه وه. بیا داسې شوي دي چې څه موده پس د دې هلک نه دا ریکارډینګ چې دا په سوشل میډیا وایرل شوی. په دغه سره دا هلک هم په شرمونو شرمېدلی او دا جینۍ هم شرمېدلې ده. نو دوستانو موږ بار بار دا خبره کوو چې د موبایل استعمال په صحیح طریقې سره کوئ. پردو ښځو سره پردو نارینهو سره ښځې او نارینه یو بل سره ګپې شپې مه جوړوئ. دا ډېر زیات خطرناک دي او ستاسو د ژوند د بربادېدو سبب جوړېدلی شي. دا واقعه چې هم یو کلیواله علاقه کې شوې ده. کله چې تر موږ دا ویډیو راورسېده نو ډېر زیات یې خفه کړلو چې دا خلک ولې نه پوهېږي. دوی باندې اخر څه شوي دي چې دغسې د 100 روپو په خاطر باندې چې کېدای شي د دوکاندار ورته سامان ارزان ورکولو یا بل څه وجه وه دې ښځې خپل ژوند هم برباد کړو. کېدای شي چې خاوند هم اوس طلاقې کړي وي او یا یې کېدای شي چې وجلي وي، ځکه چې پښتانه خو هېڅکله هم داسې خبرې نه برداشت کوي. خو معلومه نه ده چې دا کار به اوس کوم پښتون سره شوی وي یا د پنجاب علاقه ده. خو ښکاري چې داسې کلیواله علاقه ده او دغسې بدکاري پکې شوې ده. نو د یو پیغام په طور مې دا ویډیو تاسو سره شریکه کړله. ویډیو ضرور لایک کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ. آینده وخت کې به تاسو سره تازه ترین ویډیوګانې شریکوو.